یو ځوان وایي پلار سره مې مخالفت رامنځته سو تر دې چې غږونه م سره لوړ سول زما لاس کې پاڼې وې هغه مې په قوت سره پر میز وویشتلې او ووتلم کله چې خپل ځای کې پرېوتلم سخت خفه سوم او له خفګانه د خلاصون لپاره مې خوب ته پناه وړې وه سبا پوهنتون ته لاړم طبیعت مې له حده زیات خراب و موبایل مې راواخیست پلار ته مې د هغه د خوشحاله کولو په نیت لیک ولیکه هغه ته مې ولیکل اورېدلي مې دي چې د انسان د پښې لاندنۍ برخه له پاسنۍ هغې نه پسته وي اجازه راکوي چې په خپلو شونډو سره ستا حسو په پښه باندې معلومه کړم چې دا خبره رښتیا ده که دروغ کور ته ورسېدم دروازه مې خلاصه کړه په دې لیز کې مې پلار زما په انتظار ناست و او په اننګو یې اوښکې بهېدلې راته وویل زما د پښو د ښکلولو اجازه نه درکوم کومه خبره چې تاسو یاده کړې وه هغه صحیح ده ما په خپله معلومه کړې ده کله چې ته ماشوم وې ستا د پښو لاندې او باندې دواړه برخې به مې ښکلولې د پلار په دې خبر زما له سترګو هم اوښکې روانې سوې عبرت دا تر ټولو مهربانه انسان پلار به یو وخت درڅخه ځي مخکې له تلو هغوی ته ورنږدې سئ زړونه یې وساتئ خوشحاله یې کړئ او که تللي وي د رحم او مغفرت دعا ورته وکړئ